السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. خدای دې وکړي چې خپل تېر کورني کارونه مو خپل استاد ته رسولي یې. راځو د تېر درس په ادامه سره نوی درس وایو. ګرانو شاګردانو د کاپ د توري په ادامه سره راځو د لام توری وایو. لام دا الف چې دی دا د اصلي لیک څخه یو څه کږېږي، لیک ته چې رارسېږي نری کېږي. دلته ګول حرکت ځکه څوک ورپورته کېږي او دا حرکت یې دا رقم راځي، په دوه حرکته لیکل کېږي. ځکه څوک سره شروع کېږي ګول حرکت ورکوو او دا حرکت یې دلته باید داسې راسي. دا ټول لامونه. راځو د میم توری وایو. میم د لیک پر سر لیکل کېږي، دا ځکه څوک پورته کېږي ګول حرکت کوي، بېرته د هغې خوا څخه یو لاس داسې راځي تر لیکې لوړ لږ، بېرته یې ټینګ ښکاږو نری کوئ. دا اول حرکت دی، دا دوهم حرکت دی، دا دریم حرکت دی. دلته باید یو څوک قدر اضافه وي. میم توری دا ځای بولي او دلته نری کېږي. په درې حرکته سره یې لیکل کېږي میم. دا دوهم حرکت او دا یې دریم حرکت دی. میم نازکه څوکه پورته کېږي، بیا ټینګ کېښودل کېږي، لیکې ته راځي، بیا ګولېږي، بیا دلته نازکه څوکه شروع کېږي، نری کېږي. او لام توری چې دی نازکه څوکه لیکې ته راځي، بیا ګول حرکت پیدا کوي، ورپورته کېږي. په دوه حرکت سره لیکل کېږي. دا ګرانو شاګردانو د نن ورځې کورنی کار مو د لام او د میم توری دی. نو کوشش وکړئ چې د میم توری او د لام توری دوې صفحې ولیکئ. د خدای په امان. ښه وخت ولرئ.